إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد. او موږ کم کس دي چې هغه ته سم مسله نشته. هر کس سره سم مسله ده. الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې به ته حل کی او باقي دلیل له قرآن کې. کله چې یونس علیه السلام د مې خېټه ته لاړ التسوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله سبحانه وتعالى بقرآن کې سوال دی چې خبره کې الله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين. الله کدی چرته نه په خلکو کې چې ما یادې زما پاکي بیان کچرته د مې په خېټه کې د الله ذکر نه کړي للبث في بطنه الى يوم يبعثون. دې به مې په خېټه کې د قیامت پورې پروت خو الله چې مې د خېټه نه راوښته د الله د ذکر د لاسه راوښته. الله اکبر. مونږ په چا باندې دومره مصیبت راځي مې خېټه دولې درې ها کومه د مې خېټه ور یو بګینش زیاته قرضه ده دومره ګټه سخته پچانه راغلي کوم چې یونس علی السلام راغلی. معمولی حالات د شکیږي د دنیا د وتل کله یا منداویلها بین الناس ولې چې ګرځي کله حالات خي کله کمزوري کی کله پیسې ډیری کله لګي کله روغ بدني کله بلا جوړ کله خوشالي نو کله غم کله یو کېدی نو کله جدا کېدی. دا خو دې جون سره تړلې شي خبره ته سره ډیره فائدمن خبره کوم د جون سره یو څو خبره تړلې شي خوشالي او غم خوشالي او خفګان د جون سره تړلې شي خبره غریبي مالداري روغ بدن او بیماری یو زکیده او بیلتون دا خبري د جون سره سړي تړلې شي خبري نکه حالات بالفرض یو سورج له کمزوري شي نو وایي کوم څه کوم چې د څنګه دا عقیده خراب شي عقیده به خرابه الله به دغه یقینو بس دغه یقینو دغه پوری یقینو نه بدی شي ټیم کې ځان دره دوی چې یونس علیه السلام هغه باندې سخت راغله دې سخت لا په مونږ کې بچانه راغلی او چې کو الله یاد کو الله سخت نه وشو تاسو الله یاد کوي نه د الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت او دري مصیبتونه نسکی تابتي وباسي د دې ذکر د الله سبا الله بستا غمونه ختمي انسان ته غمونه ډيري سوچونه ډيري فکرونه ډيري هر سړي ته خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډيري غمونه ډير شي د مور پلار سوچته د بچو سوچته د غوړي تربيت سوچته د پیسې سوچته دلته د اوسېدو لپاره ځانلم څه پیسې ګټل پکار دي ډېر سوچونه چې هر انسان ته شته دي څوک نشي هغه دي سوچونه نه خلاص دي د مالدار چې څومره غمونه کې دونه د غریبانو ته ورې نشته خو هر انسان د غمونه شته د دې غمونه د وټولار هغه الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل له قرآن کې هم د یونس علی السلام په دې قصه کې الله سبحانه وتعالى سوی يونس عليه السلام ده قصال لك وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. الله ما يولى لا غسو خپو د خپل قومنا د مې خېټه الله سبحانه وتعالى واجب فنادى في الظلمات بيبري تروك الله تشغوالي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده الله ذكرك الله يدكم يدينكم ياجكم نتيجه سره فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله موږ دا خبره واورید دا ذکر د الله سبحانه وتعالى یادول هغه موږ واوریدو ونجيناه من الغم دې غم نه موږ راوېستو وكذلك ننجي المؤمنين. الله دغه موږ مؤمنان د غمونو راوباسو او چې ته بشاینه چې الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالى غوند دي غمونه راوباسي. الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت ته چې باقی پات کېدونکې عبادت. الله سبحانه وتعالى بالقرآن کې سوی المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الله مال زامن اولاد الدنيا خايست بس نور بقى سنشتي فتنة امتحان
اصل پاتې کیدونکي شی څه دی والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا او لوی باقی پاتې کیدونکي نیکیانې د هر څه نه غوړي د بچونه د مال هر څه نه غوړي د دې نه مراد باقیات الصالحات نه مراد د الله ذکر دی ذکر جمهور علماء دا چې باقیات الصالحات دا ذکر دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللوي دا الله يدول دا اوچت نعمت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا فدي باندې غړغړ ثوابونه ملوي انسان دې ذکر دا الله سبحانه وتعالى ویلي الباقيات الصالحات الله بقرآن کې سوې په سورة الانفال کې واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون او الله يدوي په ډیرو یادولو سره تاسو ته کامیابی ملوي شي د دنیا او آخرت کامیابی دا بس کې ده د الله سبحانه وتعالى په یادولو کې ډیر عجیب حدیث ته په صحیح مسلم کې معاویه رضی الله عنه حدیث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقه من اصحابه رسول صلی الله علیه وسلم کور نه ودی جمعه تر به جمعه کې حلقه جوړه شوی مرګري ناس رسول الله ما جلسكم سره بر ناسي اغو دي جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده دغه حمد بيانو على ما هدانا للاسلام الله بدي يدو الله شکرونه بدي وبس چې موږ د دومره اوچت نعمت راکړ اسلام موږ راکړ ومن به علينا نو بس د دې نعمت په بدله کې موږ الله حمدونه او ثناګانې او شکرونه کوو دغه تناسي رسول صلی الله ما اجلسكم الا ذاك استغفر الله قسم چې تاسو صرف دې لپاره ناشي او ته رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاك موږ په الله قسم دغه تناسي وسره پر خو نه وناس رسول صلی الله علیه وسلم تاسو قسم په دې درنه کو چې په تاسو باندې تهمت لګوم یا په تاسو باندې شک کوم خو خبر داره چې اتانی جبريل په ما بشرک سات مکه جبريل علیہ السلام راغله فاخبرني نو مال دا خبر راکو ان الله عز وجل يباهي بكم الملائکه چې الله ستاسو تذکره د ملائکو په مجلس کې شروع کړي او الله ستاسو ذکر الته شروع کړي د ملائکو ته وګورئ د بندگانو ته ستاسو صفات الله بیانې صفات کې الله لیکي نزدیک ما تاسو ته پوښتنه کوي چې تاسو ته پر ناشي لکه څه وخت کوي جبريل هغه ماته وي چې په جمعه کې څه کسان ناشي الله یادي او الله به کوم ځای کې تذکرہ کوي اسمانونو کې دې تذکری چې دا رواني إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد